السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن زه په تاسو باندې دغه دوه ویډیوې ګورم او دا زما پیغام تر اخره پورې واورئ، بیا خپل نظر هم راسره شریک کړئ. دې پیغام کې ډېر لوی د عبرت سبق پروت دی د بعضې خلکو لپاره. دلته په ټیک ټاک کې اکثره خلک لګیا دي، د خپلو ماشومانو آینده تباه کوي، د خپلو ماشومانو دنیا او آخرت دواړه تباه او برباد کوي. خپل ماشومان په لولاس د جهالت او تباهي او ګمراهي لارې ته ور دعوت کوي. نبي علیه السلام فرمایلی دي چې ستاسو اولاد ستاسو مالونه دي او د دې پوښتنه به په ورځ د آخرت الله پاک له تاسو څخه کوي. دغه دلته دا نفر لګیا ده، تاسو ټول د ټیک ټاک کې پیژنئ چې دغه دواړه جنکۍ دي، هلکان نه دي. دلته زه دا چیلنج ورکوم چې دا دواړه هلکان نه دي، نجونې دي. د هلکانو کالي ور اغوستي وي، خپل ځان په دې باندې مشهور کوي، د یو لایک د یو کومنټ په خاطر باندې د خپلو ماشومانو ژوند تباه او برباد کوي او داسې لارو ته یې دعوت کوي. او د بل لوري ته بیا دغه پلار لګیا ده، خپلو ماشومانو ته داسې تربیت ورکوي چې دغه ماشومان هم لوی سي او دغه ماشومان هم لوی سي. دوی په تربیت کې به څومره فرق وي. دغه یو لګیا ده د ګمراهي او جهالت لاره ورښیي او دغه بل لګیا ده د کامیابي او د جنت لاره ورښیي. سبا چې بیا داسې ماشومان لوی سي، بیا خلک ګلیم ځینې کوي، کنځلې ورته کوي، وایي دا ماشوم څومره بېدارې ده. خو د اکثرو ماشومانو تربیت د خپلو کورنیو مشرانو داسې ورکړی وي. ماشومانو ګناه نه وي، دوی ته د خپلو مشرانو خپلو پلرونو داسې تربیت ورکړی وي. اوس چې دغه ماشومان لوی سي، د دې چې به سړی د شي تمه وکړي. ولې لګیا یاست د یو لایک د یو کومین لپاره خپلو ماشومان نو ژوند ور تباه کوئ، خپلو ماشومانو آینده خرابوئ. د الله خاطر وکړئ، د دې لارې څخه راوګرځئ، د ماشومانو ژوند مه ور تباه کوئ. د یو لایک یو کومین لپاره د ماشومانو دنیا او آخرت دواړه مه خرابوئ. تاسو به مړه کېږئ نه، تاسو آخرت قبر اسلام دا هر څه مې هېر کړي دي. تاسو دا ویډیو وګورئ، اول دا ویډیو وګورئ، بیا دا ویډیو وګورئ، بیا خپل نظر خامخا راسره شریک کړئ. اون وګورئ یارانو پر رخشې والا جټکه راله، اون وګورئ یارانو پر رخشې والا جټکه راله. دا د شبانه راله، دا د شبانه راله، دا د شبانه راله، دا د شبانه راله. سلام علیکم دوستانو. رازیه زهرا نن سبق وی کنه شاید الان همین درته بخلا بل الرحمن بل المالك بل القدس بل العزيز نور الجواد نور الكبير نور الخالق نور البوري نور المسير نور العزيز نور الجبار الجبار الكبير المتكبر الخالق الخالق البوري الباري المسير المساور العزيز العزيز الجبار الجبار الكبير المتكبر الخالق. زهرا راضیه ته د الله نمونه واخله. الله الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المساوي الغفور الرحيم الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط. چه بنده رفق د چا په امت دی؟ مطلع محمد رسول الله. د کوم ځای؟ افغانستان. افغانستان. ښه راځئ تا چې زده کړي کلمې دې زده کړې دي؟ ښه اوله کلمه څه ده؟ طیبه. ښه ووایه. لا اله الا الله محمد رسول الله. دوهمه کلمه؟ دوهمه کلمه شهادت. درېیمه کلمه؟ درېیمه کلمه تمجید. او خدای شکر. زهرا د الله نمونه ورته واخله. الله نور الرحمن نور الرحيم نور الملك نور القدس نور السلام السلام العزيز نور الجبار نور الكبير نور الخالق نور البوري نور المساوي نور العزيز نور الجبار نور المتكبر.